د دنیا جوړه ده او د آخرت جوړه ده. ما طارق جمیل سے دا متبرکاتهم العالیه نه د سواد په اجتماع کې یو خبره اورېدلې وه، بیا مې یو کتاب کې وم لیدله. طارق جمیل سے په اجتماع کې وی د ټولو نه ړومبې به سړي د کم شي تلي په نیکو کې. په ما ډېره عجیبه لګېدلې وه. حج، زکات، عمره، مونځ، هغه وی نه، د ټولو نه ړومبې به په تله د نیکو کې د خاوند چې د ښځې سره ښه سلوک څومره ړومبې به ولوي دا تلي ړومبې به وایي دا تلې ته مخامخ کېږي. چې دا تلې ته مخامخ شي که نه نو ډېر اولیا به پکې وښویېږي او که نه په بار خو هر سړی ښه سړی دی او زبرګ دی، خو دنده یې د دې زبرګ معلومات کړي چې دنده دې زبرګ دی او که نه دی. نو په بار خو مونږ ټول زبرګان ښکارو، خو دنده پته خو نشته که نه. نو په دې کې به ډېر شي وښویېږي، لکه چې کله ورته دا تعلق وتري. دا خطرناک ځکه دی که نه ځان په دې پوه کړي. ستا به دوسي نو چې ستا 20 سال ژوني نو 5 سال ته د دوست سره وباسه. د خلقو سره به د سړي 15 کاله را نشي او د بعضې بیبي سره د سړي 50 سال عمر راشي که نه، نو چې د 50 سال سلوک درله الله په تله کې کېږي څه جواب؟ 50 کاله چې ښځه مقدمه درج کړي چې 50 کاله یې نه ښځه کړي وم او نه یې پرېښودلم، ما له تې د 50 کالو حساب څه جواب د خدای؟ ډېر خیال کوئ. ګورئ د ملګري سره خو سړي ته په ورځ کې 1 ګنټه تېره شي، د بیبي سره خو ټول عمر دی. چاله به 20 کاله تلي، چاله به 30 کاله تلي، چاله به 50 کاله تلي. نبی علیہ السلام صحابو ته وی خیارکم خیارکم، غوره پتاسو کې هغه کس دی په ټولو خلقو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښیي. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښیم. سبحان الله. ښه سړی امام الانبیا وایي هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښیي، او چې د بیبي سره ښه نه و په بار ښه و، نبی علیه السلام ده ته ښه سړی نه وایي. ښه سړی به هغه چې هغه د خپلې بیبي سره ښیي. بیبي دې قصور څه کړی ده؟ بیبي ګناه څه کړې ده؟ نه یې ښځه کوي او نه یې پرېږدي او تنګه دې کور کې ساتلې ده. په بار به د الله ولی او چې رادنده شي نو 2 سترګې به څلور کړي. بیبي غریبه خبرې نشي کولی. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو سړی راغی په دې